ډیرو درنو او عزتمندو عزیزانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن په بلجیم کې افغانان سره راټول شوي دي او د خدای د کور په لمانځنه کې سره شریک شوي. دا د لوی افتخار ځای دی. په دې اساس تاسو ټولو ته د دغه وحدت او د لوی خدای د دغه نعمت مبارکي وایم او شکر ادا کوم چې الله پاک من افغانان هم په اروپا کې د یو مسجد خاوندان شو. البته یو مسجد نه، بل مسجد هم منګه دلته د ګین په ښار کې لرو. هغه هم د شکر ځای دی چې هغلته هم زموږ وروڼه خپل عبادات الله تعالی ته وړاندې کوي. په دې اساس تاسو ټولو ته په دغه مجلس، په دغه لمانځ غونډه کې هرکلی ویم، ښه راغلاست ویم، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اگر چې زما همدومره وظیفه وه چې تاسو ته د وروڼو په اجازه ښه راغلاست وي، خو زه غواړم دوه لنډې خبرې وکړم. اول دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د اعمالو مدار د نیت پورې تړلی دی. دلته په ګند کې د ګند اوسیدونکو افغانانو ځوانان، خاصتا علما، سپینګیري، ټول حتی تر زنانو پورې دا نیت او اراده لرله چې موږ باید په دې ځای کې د یو خدای د یو کور مستحق شو. دا اراده او دا نیت سره موجود و. بله دا چې اخلاص ورسره موجود و. هغه دا و چې کوم تظاهر و کوم دنیوي بل کوم مسله نه وه، فقط په دې منظور چې الله جل جلاله ته عبادت وکړو او د الله جل جلاله بندگی وکړو. دا خلوص د نیت موجود. او دریمه خبر، دلته د دغه لوی عبادت خانې دپاره یو وحدت نظر منځ سره الله پاک راوستل. په دې بنا باندې لوی خدای جل جلاله دا لوی نعمت زمونږ او ستاسو په نصیب کړي. بیا ټولو ته مبارکي وي. یوه خبره چې بله کوم هغه دا ده چې مسجد خو جوړ شو، دیوالونه سخت و، فزیکي وجود یې الله پاک راکړو، خو مهمه خبر د مسجد ودانول دي، اساسي ودانول، ژوندي ساتل دي. هغه څنګه مسجد ژوندی ساتل کیږي؟ هغه لوی خدای ته په عباداتو باندې، په لمونځ کولو باندې، د احادیثو په تدریس او د احادیثو په یادونه، څومره مو چې وس رسیږي د قرآن د متن نه د خپل وس مطابق ځان خبرول او ټول شرعي اصول چې څه دي هغه د هغې پلي کول په دې مسجد کې. زه د تیرې جریان په اساس چې ما ته معلوم دی، انشاءالله د لوی خدای نه امید لرم چې منګه او تاسو مسجد آباد وساتو.
او لوی خدای دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. اگر چې زما فقط یو خراغلاس هغه بخنه غواړم د دوه خبرې زمانه اضافه شوي نو زه خپلې خبرې ختموم. ومن الله توفیق.